خو یو اهمه مسله او نن سبا هغه چلیږي او دا غي بیانول ډیر زیات ضروری دي. نو دغه وجه نامنګه مرګرو دا خواهش چې په دې باندې بحث کوشي او ذمہواری هم د زمونږ منګ دی علاقو کې خو صاف سوترا عقیده والا مسلمانان پاتې کیږي تر اوسه پورې زمونږ خلک چې نو دا د هر قسمه فتنو نه د دوی غوګونه دمو خوص جدید میډیا چې دا نو هغه هر یو شی د دنیا ګډ ګډ ته ورسو. نو اوس کم فتنې چې د دنیا په مخ روانې دي او چلیږي نو ضروری ده چې موږ خپل مسلمانان رونه دا غوي د قباحتونه چې دینو آگاه کو. مسله چې دا هغه ضروری اهمه هغه دا ختم نبوت د عقیده ده. وستولو اول بمون په دې بحث کوو چې ختم نبوت څه شی دی او عقیده د ختم نبوت دا څه شی دی او بیا د دې نرستو دویم نمبر باندې چې یو سړی په دې زمانہ کې راپاسي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تلو نرستو یو سړی راپاسي دلی وای چې زه پیغمبر یم نو دا څه حکم دی وسنګي د منون کی هغه بسنګي او د مددګاران خلق هغه بسنګي. ټولو کې اول نه دا خبره چې مونږ ذهن تراش یا مونږ په پوښو چې را ختم نبوت څه شي دی او عقیده د ختم نبوت دا څه ده. کله چې مونږ په ختم نبوت باندې پوښو نو بیا به مونږ ته ختم نبوت عقیده چې دا هغه به هم سمجھ کې راشي او دا غینه بیا مونږ ته په دنیا کې چلیدون کې تحریک تحفظ عقیده ختم نبوت تحفظ عالمی مجلس ختم نبوت د دې به هم مونږ ته لږ آگاهي وشي او چې دنو داغه د ضرورت نه به مونږ آگاه شو. ختم نبوت چی شي ته وای دا د څه شي نوم دی؟ الله جل جلاله چې بنی آدم د دنیا ته را لېګل دی نو ورسره الله رب کریم د دوی د هدایت د پاره لارې خودو د پاره صحیح رهنمایي کمولو د پاره الله جل جلاله د پیغمبرانو سلسله جاری کړ او پیغمبران چې دینو هغه الله رب العالمین دنیا ته را لېګل وقتن فوقتن مختلف زمانوں کې مختلف قومونو کې مختلف جبو کې الله جل جلاله چې دینو پیغمبران را لېګل دي د دنیا ته چې داوی تعداد 1,24,000 سکم بیش سکم یا زیاد دین دا شمار لیکي. دا سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه پرایست را چلیدا اولنې پیغمبر آدم علیه السلام چې هغه زموږ د بنی آدم نیکه دی او دا غزې نه بنی آدم نسل شروع شه دی. نو اولنې پیغمبر حضرت آدم علیه السلام او دا غنه د پیغمبري سلسله به چلیدا. الله رب العالمین د پیغمبرانو په ذریعہ باندې مخلوق تا خپل احکامات برسول سملاره بخودلا د هدایت لاره بخودلا. نو آدم علیه السلام نه دا سلسله چلیدا راتلا مختلف زمانوں کې مختلف قومونو کې الله جل جلاله پیغمبران را لېګل دا سلسله وا را تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې چې زما او ستا پیغمبر دی. زما استاد پیغمبر نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم پلار نوم دی عبد الله او د مور مبارک نوم دی بی بی آمنه.
دې ځای پورې خو مونږ کې هر اوړو کې او غټ ته دا معلومات کېدل پکار دي چې زما د پیغمبر څه نوم دی، دغه د پلار څه نوم دی، دغه د مور څه نوم دی. که یو انپړه او اناړي دی هغه ته هم دا معلومات کېدل پکار دي. یوازې په دعوو نه کېږي، دعوې خو مونږ غټې غټې کوو، خو د خبرې حقیقت ته که سوچ وکړو نو هېڅ هم راسره نشته. نو د پیغمبرانو سلسله د آدم علیه السلام نه را روانه وه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله ختمه شوه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې راغی د هغه د راتلو سره د پیغمبرانو د راتلو دا سلسله ختمه شوه او بنی آدمو ته د رهنمایي د الله په علم کې چې د پیغمبرانو په ذریعه کم ضرورت او هغه پوره شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله آخري نبی دی. د نبی علیه السلام آخري نبی کېدل دې ته ختم نبوت وایي. چې د پیغمبري سلسله ختمه شو، ختم نبوت مطلب څه؟ پیغمبري سلسله ختمه شو، اوس نور پیغمبران به نه راځي، دا آخري پیغمبر دې ته ویل کېږي ختم نبوت. الله جل جلاله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم، چې نه دی محمد صلی الله علیه وسلم پلار د هیڅ یو تن د تاسو نه، د تاسو د سړو نه، ولکن رسول الله، لیکن هغه خو رسول استازی د الله دی، وخاتم النبیین، او مهر لګونکی دی په سلسلې د راتلو د پیغمبرانو باندې. آخري پیغمبر دی، د په دې سلسلې مهر لګو، د نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي مثلی و مثل الانبیاء، مثال زما او مثال د تیرو پیغمبرانو کمثل قصر، پوشان د هغه محل دی، احسن بنیانه، چې جوړ کړی شوي د هغه در و دیوار ډیر ښایسته انداز سره، ترک منه موضع لبنه، پرېښودی شوی په هغه کې د یو خښتې عمره ځای خالي. ښکلی عجیبه عمارت جوړ شوی دی، دنیا وله تماشو له راځي خو د یو خښتې ځای پکې خالي دی. نو خلک پې تعجب کوي چې سره دومره ښکلی عمارت او دا یو خښتې ځای پکې خالي پاتې شو. نو دقه مثال د زما او د تیرو پیغمبرانو چې دا سلسله چلیدلې وه، ښایسته ښکلې سلسله، خو دا یو تن پکې کم، یو تن پکې کم، نور دا سلسله چلیدلې وه. اوس څنګه چې یوه خښته په دغه عمارت کې بله ولګولی شوه او د دې ښایست پوره شو، ډول یې پوره شو او خلک ورته په تماشو شو، دقه شانته الله جل جلاله چې زه راولېږلم فکنت انا سددت موضع اللبنه، زه هغه ذات یم چې ما بند کړو هغه ځای ده، هغه خالي ځای ده، هغه خښتې. پیغمبرانو په سلسله کې د دوی په جماعت کې او د الله استازو په دې ګروپ کې چې کم خالي ځای و هغه ما پور کړو، زما په ذریعه الله پور کړو. ختم بی البنیان، دا سلسله پوره کړی شو په ما سره دا سلسله الله پوره کړه. وختم بی الرسل، او ما سره پیغمبرانو د راتلو سلسله بند شوه. او نبی علیه السلام فرمایل وانا خاتم النبیین، زه مهر لګونکی یم په دې سلسلې د پیغمبرانو باندې. آخري ومه راغلم، مقصد د لیږلو د الله د هغه په علم کې چې کومه پوره شو، دا سلسله اوس بنده شي ده. انا خاتم النبیین، زه آخري پیغمبر، ما نه وروسته پیغمبر علیه السلام وایي بل پیغمبر راتلونکی نشته. زمون کتاب قرآن مجید
دا خپل په شروع کې وای الله جل جلاله د قرآن مجید په شروع کې فرمای وی والذین هغه خلق یؤمنون چې ایمان راوړي دا د متقیانو د نیکانو صفاتونه الله بیانوي وذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دا کتاب دی لا ریب فیه چې نشته هیڅ شک په دې کتاب د دې په رهنمایي کې د دې په وینا کې دا چې څه وینا کوي هغه وینا رښتونی ده نو دا کتاب وی دا هدایت دی د پاره د متقیانو متقیان څوک دي وی والذین هغه خلق یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه څه انزل الیکا چې نازل شوی دی حبیبه ستا طرف ته وما انزل من قبلک او ایمان راوړي په هغه ټولو صحیفو کتابونو چې نازل شوی دي د تا نه مخکې نو که د سرور عالم صلی الله علیه وسلم نه وروسته پیغمبر راتلی او په هغه کتاب راتلی نو الله به ویلي وما ینزل من بعدک او په هغه ایمان راوړي چې تا نه وروسته به نازلي هغه ونه وي د دې مطلب دا شو چې د سرور عالم صلی الله علیه وسلم نه وروسته څوک راتلونکی نو او کوي نو بیا به الله دا نه وي چې وخاتم النبیین چې د پیغمبرانو د دې سلسله دغه مهر دی او د آخري دی نه دا به نه وي خو بل پیغمبر راتلون کې نو الله جل جلاله دا ونه وي دغه شانت الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمای ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك یقینا ولقد اوحي اليك یقینا وحی کړي وا ما الیک تا هم دا وحی شیدا و الى الذین من قبلک او هغه ټول پیغمبرانو ته چې د تا نه مخکې او سو وحی شیدا لئن اشرکت چې کچری تا شرک وکړو لیحبطن عملک عملونه به وسوځي نو کبل پیغمبر راتلون کې وې نو رب العالمین به ویلیو چې ویوحا او وحی بکیږي الی الذین کډیر وینو الی الذین ویلیو کيو وینو الیه به ویلیو چې وحی بکیږي هغه چاته من بعدک چې د تانه رستو وي خود نبی علیہ السلام نه رستو راتلون کې پیغمبر نو دیو جن الله دا خبره ونکړه وتا تا او تا نه مخ کې تیرو پیغمبرانو ته دا وحی شیوا لئن اشرکتا چې کچری تاسو شرک وکړو شرک دیو کو هر یو پیغمبر ته ویلی شي نو ستا عمل به ختم شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اخیری پیغمبر د نورستو پیغمبران دراتلو نشته په د باندې د پیغمبري دروازه بند شو اوس که یو سړی وایي چې زه پیغمبر یم نو هغه دروغجن دی اوس دا خبره زمونږ په ذهن کې په دې طریقه راغله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی د نه علاوه بل پیغمبر راتلونکی نشته دې ته وایي ختم نبوت او دې ته وایي عقیده د ختم نبوت چې د مسلمانانو دغه عقیده ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر او داغه نرستو بل پیغمبر نشی راتله هغه نرستو څوک پیغمبر کېدی نشي که څوک دعوه کوي نو دروغجن دي قرآن مونږ ته دا عقیده راکړه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مونږ ته خپل په حدیثو کې دا عقیده راکړه چې زه آخري نبی یم ما نرستو بل پیغمبر دراتلو نشته نو چې نشته یو سړی دعوه کوي نو هغه دروغجن نو اوس چې نبی صلی الله علیه وسلم نه رستو یو سړی دعوه کوي نو هغه دروغجن دی نو داغه حکم بسي داغه د مرګرو حکم بسي دا به ان شاء الله موږ سبانی درس کیاو نو دې ته ویل کېږي عقیده ختم نبوت چې زمونږ وړوکې زمونږ غټ زمونږ ځوان زمونږ زنانه هغه په دې خبرې باندې یقیني او ایمانی چې نبی علیه السلام آخري پیغمبر او داغه نورستو بل پیغمبر راتلون کې نشته دقه لپاره علماء کرامو په پورا دنیا کې یو تنظیم چلیږي
دا غي نوم دے تحفظ مجلس ختم نبوت، تحفظ عالمی مجلس ختم نبوت. څه مطلب؟ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آخري پیغمبر کېدو د عقیدې حفاظت کوونکې جماعت، یعنی د مسلمانانو د صحیح عقیدې حفاظت کوونکې جماعت. نو مسلمان هغه عقیده ده چې د نبی علیه السلام نه وروستو هیڅ څوک چې دی نو هغه پیغمبر نشي راتلی. او دا تنظیم، دا جماعت د کم چې زه نوم اخلم، دا د ټولو مسلمانانو دی. هغه د هر پارټۍ سره چې دی، هغه د هر یو مسلک سره چې دی، که هغه بریلی دی، که هغه دیوبندی دی، که هغه غیر مقلده دی، هغه هر یو مسلک سره چې تعلق ساتي، خو دا پارټي د دې ټولو دی. بیا هغه سیاسي تنظیمونو کې هر څوک چې دی د دوی ټولو دقه یوه پارټي ده د عقیدې په لحاظ سره. او دغه پارټۍ سره چې دی نو موږ له رکن جوړېدل او د دوی سره چې دی نو مرسته کول او د دوی په خبرې باندې لبیک ویل، دا زموږ د مسلمانۍ حصه ده. او څوک چې دی ته تیاریږي نه، نو هغه له بیا پکاره ده چې خپل د ایمان فکر دی کوي او ځان باندې د غور کوي چې دی کم غاړې ته دی. نو دې ته ویل کېږي عقیده ختم نبوت. او د دې لپاره دا جوړ شوی دی تحفظ عالمی مجلس ختم نبوت. او دغه ته چې دی نو مونږ مسلمانانو لتن ایښودل پکار دي او د دې مونږ ته معلومات کېدل پکار دي. اوس یو سړی چې د دې نه وروستو دا دعوه کوي د نبي علیه السلام نه وروستو چې زه پیغمبر یم، نو هغه څنګه دی او د هغه منونکي او د هغه مرسته کوونکي څوک دي، انشاءالله په هغې به هم سبا بحث کوو. او دا ضرورت د څه ځای نه راغی چې زمونږ په ملک کې یو قانون پاس شو چې یاره قادیانې چې دی نو هغه خپل تبلیغ کولی شي په دې ملک کې. نو دا قادیانیان څوک دي، د دوی هغه مشر څوک و، نو دې باندې به انشاءالله سباني درس کې بحث کوو. او بله ورځې الله رب کریم نه دعا ده چې الله دې موږ له صحیح معنی کې دین زده کولو او په دې د عمل کولو توفیق راکړي.